بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو درنو خوږو مینوالو، پروګرام رنګین مازدیګر یو زه امیر خان محمد یو وارې بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم په دغه تمه چې تاسو ټول به روغ جوړ یې او د خپل ښکلي ژوند نه به خوندونه او مزې اخلئ. مینوالو زموږ ډېر کتونکي دا غوښتنه یې کړې وه چې دا رنګین مازدیګرۍ د دې دا نوم داسې چې دا رنګین مازدیګرۍ دی نو یو رنګین پروګرام دې پکې هم وکړی شي. مطلب د هغوی دا و چې لکه یو مزاحیه پروګرام دې وکړی شي. نو بس په هغې تکل کې نن راغلي یو مونږ د جندي علاقه د احسن آباد ورته وایي هغې ته، او د عبدالله صاحب ما سره خوا کې ناست دی. د ده پروګرام مخکې تاسو کتلی و، ډېرو ملګرو خوښ کړی و. د عبدالله صاحب په کوششونو سره مونږ راغلي یو دلته جندي علاقې ته، او عبدالله صاحب ډېره مننه کوم چې مونږ یې ملو کړو قیوم خان قیوم صاحب سره. نو قیوم خان قیوم صاحب ته پروګرام کې هرکلی ویم ستړي مه شي، په خیر رالي. تاسو ډېره ډېره مننه جي چې تاسو موږ له دومره عزت راکړو او تاسو موږ ډېره ډېره شکریه ادا کوو. جی مننه. قیوم خان قیوم صاحب دا راته وایي چې ژوند مو څنګه دی؟ جی یاره ژوند خو بس تېرېږي، غوټې غوټې ژوند دی، مړه تېرېږي. جی بس په هر حال د الله تعالی شکر ایستل دی. دا راته ووایه چې تاسو صرف مزاحیه لیکل کوئ که نه نور هم داسې روماني انقلابي او ولسي لیک کوئ تاسو؟ مړه مزاحیه هم لکه زه مزاحیه ډېر دغه رسې لکه دغه مزاحیه لکه ډېر کوئ. او لکه زه هغه یو ګپ شپ لکه موږ وایو چې دا څوک وخاندي او خوشحاله او دغه شي که نه لکه دغه پروګرامونه او داسې پکې نور هم پکې هسې لکه مطلب هر قسم هر قسمه لکه او د کوم وخت نه تاسو؟ یاره وخت خو زما ډېر وخت شو، خو لکه موږ لکه داسې بار بار دغه به نه کول که نه لکه نو وخت ډېر وشو، لکه لیکل به م کول بیا به م کېښودل او دا پروا به م نه ساتله، لکه ډېر دغه به م نه کاوه. مینوالو ته به شروع کې د خندا نه ډک نظم وي، غزل وي، چې څه ورته تاسو خپله ژبه کې وایه جي شعر کې راته دا بادرنګ مې کرل او پټي کې او چې کار به مې کاوه یاره چې کوم یو به راته نو سلام به یې م نه اچاو، غلې به تېرېده. او چې کله دا پټې لکه دغه شو او کامیاب شو بادرنګ یې وکړو نو بیا بار یې وراته بس هلکه زموږ ماما کړي 3 لکه روپۍ وله وکړي نو بیا به بادرنګ به ځان څه واخېستلو بیا بار یو لکه ډېر زیات دغه بیا کاوه. نو په هغې ما یو دغه لیکلی و عایشه نهایت عمره په دې اندازه کې مې دغه کړی و لکه لکه وایي شین بادرنګ دانې دانې په لشتک کې کوي دانې چې بوجۍ دې اوړې کور ته راته مه کوه بانې شین بادرنګ دانې دانې په لشتک کې کوي دانې چې بوجۍ دې اوړې کور ته راته مه کوه بانې. ای ځوانه ته خبر شه وایي پټي ته به څنګ لاړو یو شیبه به ورته ولاړو د چنۍ به دومره زورو را سره به کشر رورو چې د کار به م چاته اووي شروع بیا کړي بانې شین بادرنګ دانې دانې په لشتک کې کوي دانې چې بوجۍ دې اوړې کور ته راته مه کوه بانې. پټې چې واړوي ته بندوبست به یې کوي ته چوکي غواړي د توی ته سوپېدار وي ښه مضبوطه نو څنګه چې پټې واړې شروع به کړي دوج کې شین بادرنګ دانې دانې په لشتک کې کوي دانې چې بوجۍ دې اوړې کور ته راته مه کوه بانې. وایي چې د کوره را روان وي زمونږ دغه دوستان وي په لاس کې ادریس تخان وي قیوم ورته حیران وي نو مدې به شروع کړي ټولۍ به خیدانې شین بادرنګ دانې دانې په لشتک کې کوي دانې چې بوجۍ دې اوړې کور ته راته مه کوه بانې. خیر ډېر ښکلې ډېره مزه یې وکړه، ډېر زبردست. یو تاسو وزسئ قیوم خان قیوم صاحب ډېره مننه. مخکې کوم د سره سیبي نو ډېره مزه کوي، بس وخت ډېر دی ها نور لا ولاړ دی په سره نو له 7 منټه مونږ سره شته. ډېره مننه به جي بس مینوال ډېره مزه به ورکړي. ښه دا یو دغه مې لیکلی دی وی خط مې لیکو قلم شروع مې راته لتې کړلې خط مې لیکو قلم شروع مې راته لتې کړلې یار د رقیب څنګ کې ولاړو سترګې بټې کړلې هر مازدیګر به یې چپسونه او سوپونه خوړل د ناشتې ټیم کې به چرګان او پولاوونه خوړل پیسې یې ردوې زما د جب نه بیا اوچتې کړلې یار د رقیب څنګ کې ولاړو سترګې بټې کړلې چې بیا خپلوانو کې واده و د به خرچې کولې چې بیا خپلوانو کې واده و د به خرچې کولې ما به 2-3 جوړې سپلۍ ور د جامې کولې چشمې د قینجه بیا اوچتې کړلې یار د رقیب څنګ کې ولاړو سترګې بټې کړلې اوس چې غریب شوم اشنا کلی زما در پرېښوده
اوس چې غریب شوم اشنا کلی زما در پرېښودو زما د قصده یې چکر د مازدیګر پرېښوستو جوړې مې زړه داسې تلتقې کړلې یار د رقیب څنګ کې ولاړو سترګې بټې کړلې زه قیوم خان ته معافي غواړم کډه ته بل وطن ته غاړم زه قیوم خان ته معافي غواړم کډه ته بل وطن ته غاړم اصل ونه خاط سترګې کلکې کړلې اصل ونه خاط سترګې کلکې کړلې هر یار د رقیب څنګ کې ولاړو سترګې بټې کړلې ډېر خوند دی قیوم خان لالا بل نظم کوي نو بس شریک یې راسره جي بل ما د سوکړې په باره کې احساس کړی دی لکه موږ د خدای تعالی ګناهګار یو چې کوم وخت د بارانونه هغه وخت کې باران نه کېږي او په وخت د ضرورت او چې کوم وخت کې د باران ضرورت نه وي نو بیا لکه بارانونه کېږي نو په هغې ما یو نظم لیکلی دی وایي څوک به مخ او سر وخي څوک به لاس او خپې خدایه باران وکړې ته او ختمې کې څوکړې وایي خلک به مونځونه کوي خدای ته به سوالونه کوي خلک به مونځونه کوي خدای ته به سوالونه کوي سوالونه نه قبلیږي شولې بندې دروازې خدایه باران وکړې ته او ختمې کې څوکړې وایي مخکې اخترونه وو نه شړو کې مونځونه وو مخکې اخترونه وو نه شړو کې مونځونه وو مړي زموږ سپک شو چې پې ختمې شوې ډېرې خدایه باران وکړې ته او ختمې کې څوکړې وایي شړه کې څه پچ او څه ګندونه وو دوی پې خواره کړي څادرونه وو وایي شړه کې څه پچ او څه ګندونه وو دوی پې خواره کړي څادرونه وو دوی د زیارتونو نه پټې کړې جنډې خدایه باران وکړې ته او ختمې کې څوکړې وایي مخکې رورولي به وه ډېره خوشحالي به وه مخکې رورولي به وه ډېره خوشحالي به وه نو وایي قیوم خان چې شوې خرابې عقیدې خدایه باران وکړې ته او ختمې کې څوکړې وایي مخکې رورولي به وه ډېره خوشحالي به وه مخکې رورولي به وه ډېره خوشحالي به وه نو وایي قیوم خان چې شوې خرابې عقیدې خدایه باران وکړې ته او ختمې کې څوکړې ښه دا بل مې چې کوم لیکلی دی نو دا جینۍ د خدای پر یاد چې یو سړی وکړي او د هغه غریبي او وسې نه کېږي که نه او جینۍ د پلار په کور ناستې نو په هغې باندې ما دا لیکلی دی وایي شپږ کاله دې کېنولم د پلار په کورو واده مې کزر کېږي پیغورو شپږ کاله دې کېنولم د پلار په کورو واده مې کزر کېږي پیغورو همزولو زما وکړل ودونه زیاتېږي یاره زما غمونه همزولو زما وکړل ودونه زیاتېږي یاره زما غمونه دا تور ویښته مې سپین شو په کورو واده مې کزر کېږي پیغورو وایي شپه ورځې کومه زه جړاګانې چې تا راکړلې دا سزاګانې شپه ورځې کومه زه جړاګانې چې تا راکړلې دا سزاګانې سزا دې درکړي الله د وورو واده مې کزر کېږي پیغورو وایي سینګار د نه زه یاره نه غواړم دا ستا دیدنو د خدایه غواړم وایي دا تور وربل به په تا کوم خوره واده مې کزر کېږي پیغورو وایي قیومه وکه نور بندوبسو جنجراوله ته یاره یو بسو وایي قیومه وکه نور بندوبسو جنجراوله ته یاره یو بسو موټر کې به ځو په ټنګ ټکوره واده مې کزر کېږي پیغوره شپږ کاله دې کېنولم د پلار په کوره ډیره مننه قیوم خان لالا اوس را سره جي داسې مزاحیه شاعري اوس مخکې هم تاسو ډیره مزیداره شاعري وکړه اوس را سره بیخي چې بس موږ سره د ماشومان ناستې دوی هم لږ وخاندي او مینهوال زموږ څومره کتونکي دي هغوی هم وخاندي نو خواست کړو تاسو چې شریک کړئ را سره جي دا یو نظم ما احساس کړی دی لکه دا اوسني وخت کې دا هلکان چې دي چې ښځې نه ډب وباسي دا مور او پلار یې ډېر خوشحاله که نه لکه چې مور او ښځې سره ګرانې نو په دې باره کې ما لیکلی دی لکه یو فریاد مې لیکلی دی دغه وایي ښځه چې وی نو مور او پلار پې خوشحالېږي و خدایه دا څومره ظلم کېږي ښځه چې وی نو مور او پلار پې خوشحالېږي و خدایه دا څومره ظلم کېږي ښځې ته وی چې ستغې سپورې مور به دې وایي زویه څه ګورې ښځې ته وی چې ستغې سپورې مور به دې وایي زویه څه ګورې چې مې پخ کړی که ناشتې ته دې زړه کېږي و خدایه دا څومره ظلم کېږي ښځې سکې چې دشمني نو مور او پلار ستا به ډېر مني نو ښځې سکې چې دشمني نو مور او پلار ستا به ډېر مني نو خرچې کوه خرچې به تا ته در رسېږي و خدایه دا څومره ظلم کېږي ښځه چې وی نو مور او پلار پې خوشحالېږي و خدایه دا څومره ظلم کېږي مخکې به یې کوي ډېر صفتونه زوی ښایسته یې دي ټول رونه مخکې به یې کوي ډېر صفتونه زوی ښایسته یې دي ټول رونه واده نه پسې په غیبت به یې نه مړېږي و خدایه دا څومره ظلم کېږي ښځې سمه کوه خبرې مور به دې وایي زویه ډېر نرې ښځې سمه کوه خبرې مور به دې وایي زویه ډېر نرې قیوم خان وایي صفت ستا به هر ځای کېږي
و خدای دا څومره ظلم کېږي ښځه چې وی نو مور او پلار پې خوشحالېږي و خدای دا څومره ظلم کېږي. ډېر زبردست. بلو ډېره مننه قیوم صاحب، د پروګرام وخت هم سر ته رسي، بس خواسته ته کوم چې بس په تلو تلو کې بل یو نظم یا غزل څه وي بس شعر کې راسره جي دې کې برته دا یو لوب وویمه جی. وی سبا با نوی دا بیٹی مدیدنونا او خوالا میں راشنن پورا کا ارمانونا سبا با نوی سبا با زما د ماما کا یارات خپلا لار سپا کا خفگان و نکی چبان بجوڑونا او خوالا میں راشنن پورا کا ارمانونا سبا با نوی هلتا با وی زما همزولی شیبارا جمارات ټولی ستا با کوما بیا اغوی ته صفتونه او خوالا مې راشنن پوره کا ارمانونه اوان بی راوش ګولا چې ته مې یې لیدلې زړه دې ګوګله رانه وړې د هغه ورځې نه په ما قد شو خوبونه او خوالا مې راشنن پوره کا ارمانونه او سبا به نه وي ګولا جرګه ته په ما وکړه دا ټول ارمانونه مې پوره کا بیا یا به مې درکړي یا به بل وطن ته ځونه او خوالا مې راشنن پوره کا ارمانونه او سبا به نه وي. امزولو ماته دوا وکړئ دا خوږ زړه مې پې لږ ښه کوي چې د قیوم اشنا نه تا کوم سره لاسونه خوالا مې راشنن پوره که ارمانونه او سبا به نه وي. ډېر ښکلي جي، ډېر زبردست. ډېره مننه قیوم خان قیوم صاحب، عبدالله مومن صاحب، تاسو هم ډېره مننه دا وخت راکولو. ګرانو درنو خوږو مینهوالو، د ننني پروګرام وخت سر ته رسي. امید ساتم د قیوم خان قیوم صاحب مزاحیه شعرونه او دوی چې کوم سوچ فکر تاسو تړوان دی کوه دا بس تاسو ډېر زیات خوښ شوي وي. پروګرام ملګرو سره شریک کې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله پامان، پاکستان زنده باد، پښتانه پاینده باد، والسلام.